مرګرو د ځمکې نه 400 کیلومتره لري په حالا کې یو ډېر غټ فضایي کور موجود دی، یعنی هغه انسانانو جوړ کړی دی او دغه فضایي کور ته انټرنیشنل سپیس سټیشن وایي. او دا انټرنیشنل سپیس سټیشن چې کوم دی دا دومره غټ دی چې د دې باره کې تاسو ته ویلی نشم، یعنی د 100 منزله کورونو برابر دی او دا په خلا کې لګیا دی، سفر کوي او زموږ د ځمکې نه تاویږي. په دې کې ساينسدانان هم ناسوي او هغوی مختلف قسم ته ریسرچونه کوي د ځمکې باره کې او د فضا باره کې. او دا انټرنیشنل سپیس سټیشن چې کوم دی دا سټلایټ چې کوم دی دا د ځمکې نه تاویږي ګیر چاپیره، او د سپیډ دومره تیز دی چې دا په یو غنټه کې 38,000 کیلومتره سفر طی کوي او د غونډې ځمکې نه په 15 منټو کې تاویدی شي، یعنی دومره تیز سپیډ دا لري. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې 38,000 کیلومتره سفر کوي دا په یو غنټه کې، غونډې ځمکې نه په 15 منټو کې تاویږي، یعنی تاسو د دې سپیډ ته اندازه ولګوئ. او دا جوړ کړی چا دی؟ ساينسدانانو، انسانانو، یعنی انسانانو دا جوړ کړی دی او د دې سپیډ ته تاسو وګورئ. په دې کې شپږ میاشتې ساينسدانان ریسرچونه کوي، یعنی شپږ میاشتې څه ټولنه راشي دلته ریسرچ وکړي د ساينسدانانو، هغې نه بعد شپږ میاشتې بعد دوی په چوټۍ شي بیا نور ساينسدانان راشي په دې انټرنیشنل سپیس سټیشن کې سفر کوي. اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې دا راغورځېږي ولې نه، ځمکې ځان طرف ته ولې نه راکاږي؟ ګورئ دلته دوه فورسونه کار کوي. دا انټرنیشنل سپیس سټیشن چې کوم دی دا ځمکه ځان طرف ته راکاږي، د ځمکې مرکز چې دی دا انټرنیشنل سپیس سټیشن ځان طرف ته راکاږي، او بل طرف ته د دې هاي سپیډ چې دی دا په مخ کې دا زور کوي، یعنی دا مخ کې طرف ته روان وي او ځمکې ځان طرف ته راکاږي. په دې دوه فورسونو کې دا قائم دی، په ځای ولاړ دی او زموږ د ځمکې نه چکرې لګوي. هغې نه بعد دا د لمر په انرژۍ باندې روان دی، چلیږي. د دې د پاسه سولر پینل لګېدلي دي چې کوم د لمر نه انرژي حاصلوي، او د هغې نه بعد دا چارج کېږي او هغې نه بعد دې سره بیټریان وي چې په کوم بیټریانو کې دا چارج محفوظېږي او د شپې بیا دې ته کار ورکوي. دې انټرنیشنل سپیس سټیشن فایدې دا دي چې دا په راتلونکي وخت کې چې په دې کې کوم ساينسدانان ناست دي هغوی په مارس باندې ریسرچ کوي. تاسو ته پته چې سپیس ایکس والا کوم ساينسدانان دي هغوی دا کلیم کړي دا چې 2050 پورې به د انسانانو زندگی په مارس باندې ممکنه وي، ورته به انسانان اوسېدی شي، یعنی داسې قسم ته ریسرچ کېږي په دې انټرنیشنل سپیس سټیشن کې. هغې نه بعد د ځمکې موسمونو باره کې په دې کې ریسرچ کېږي، مختلف قسم ته ریسرچ په دې انټرنیشنل سپیس سټیشن کې کېږي. په ځمکې چې کوم خلک انسانان اوسېږي د هغوی لپاره یو ډېره غټه فایده ده. تاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته په کمنټ کې ووایئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ.